په بلخ ولایت کې یو شمېر صنعتکارانو سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. دغه ځوانان د غوړیو تولید په یوه کارخونه کې په بېلابېلو برخو کې کار کوي او خپل ورځنی مزد ترلاسه کوي. د یادې فابریکې مسؤلان د اسلامي امارت مسؤلانو څخه غواړي چې په ټولنه کې پانګوالو لپاره غوره فرصتونه برابر کړي. دا په مزار شریف ښار کې د غوړیو او چرګانو لپاره د دانو د تولید لویه کارخونه ده. په دې کارخونه کې 300 کسان په کار بوخت دي چې د هیواد په کچه د غوړیو 8 سلنه اړتیا پوره کوي. که ما تقریبا 80% بازار ما در کنترل خود داریم، تنها در بخش روغن که انشالله ما کوشش های دوامدار خودم داریم که بعد از این ما به 100% برسانیم که یعنی خودکفایی بر خود ما شود. ما ضرورت به نیاز یا وارد کردن روغن های خارجی نداشته باشیم و همگی هموطنان ما از روغن مفید و یا روغن های خود تولید کشور ما استفاده کنند. همدارنګه په 40 ساعتونو کې د چرګانو لپاره 240 میټریک ټونه خوراکه تولیدوي. مسؤلان وایي هڅه کوي چې دغه کچه نور هم لوړه کړي. ما اینجا یک سالن پلان داریم که در بخش تولید روغن ماست و 2 فیدمیل تولیدی خوراکی حیوانی و دانه مرغ داریم که در 24 ساعت ظرفیت تولید اونا به مقدار 240 متریک تن میرسه از یک فیدمیل و از فیدمیل دیگه در 24 ساعت 360 متریک تن اونا میرسند. موپید ګروپ د هیواد په شمال کې لویه تولیدي کارخونه ده چې د غوړیو، چرګانو، څارویو خوراکي تولید، همدارنګه بزګرانو ملاتړ، روزنې او د سویابینو ترویج په برخه کې د پام وړ فعالیت کوي.